بهلول او د خلیفه طعام. راغلی دی چې هارون رشید وغوښتل بهلول ته ډوډۍ ولیږي، نو یې د خپل غلام په لاس دا ډوډۍ بهلول ته واستوله. غلام بهلول ته وویل: بهلوله، دا د هارون رشید ځانګړی طعام دی چې تا ته یې راولېږل تر څو یې وخورې. بهلول ډوډۍ راواخیسته او سپي ته یې واچوله. د هارون رشید غلام په زوره غږ وکړ: ولې دې د خلیفه د لاس ډوډۍ سپي ته واچوله؟ بهلول وویل: چیغې مه وهه، که سپی واوري چې دا ډوډۍ خلیفه رالیږلې ښایي هغه یې هم ونه خوري. هارون رشید په څوکۍ د بهلول کښېناستل. یوه ورځ بهلول د هارون رشید قصر ته داخل شو. بهلول چې د هارون رشید څوکۍ خالی ولیده او هیڅ ممانعت نه و، فوراً د هغه په څوکۍ کېناستل. د هارون رشید ساتونکو چې دا حال ولید، د هغه یې په وهلو د خلیفه له څوکۍ راکښته کړ. بهلول په ژړا پیل وکړ. په دې وخت کې هارون رشید هم راغی او ویې لیدل چې بهلول ژاړي. د حال پوښتنه یې وکړه. ساتونکو یې حال ورته بیان کړ. هارون رشید خپل ساتونکي ملامت کړل او له بهلول څخه یې بخښنه وغوښته او تسلي یې ورکړه. بهلول ورته وویل: باچا، زه ستا په حال ژاړم نه په خپل حال، ځکه چې زه څو ثانیې ستا پر ځا کېناستم دومره ضرر او ازار مې ولید. ته چې دا دومره موده ورباندې ناست، آیا ته به څومره اذیت او ازار ووینې؟ ته له خپله اخرته بې خبره یې. بهلول او سوداګر. یوه ورځ یو بغدادي سوداګر له بهلول څخه پوښتنه وکړه: زه څه شی واخلم تر څو زیاته ګټه ترلاسه کړم؟ بهلول ځواب ورکړ چې اوسپنه او پنبه واخله. سوداګر لاړ، اوسپنه او پنبه یې واخیستل او ذخیره یې کړل. له څو میاشتو وروسته یې ناڅاپه خرڅ کړو او زیاته ګټه یې ترلاسه کړه. سوداګر دوباره بهلول ته راغی او ورته وویل: بهلوله لیونیه، زه څه شی واخلم تر څو زیاته ګټه ترلاسه کړم؟ بهلول ځواب ورکړ: پیاز او هندواڼه واخله. سوداګر دا ځل ولاړ، په ټوله پانګه یې پیاز او هندواڼې واخیستې او ذخیره یې کړې. له کمې مودې تېرېدو وروسته یې پیاز او هندواڼې خرابې شوې او له منځه لاړې. زیات تاوان یې ولید. سوداګر فوراً بهلول ته ورغی او ورته ویې ویل: بهلوله، اول ځل چې مشورې ته درته راغلم ودې ویل اوسپنه او پنبه واخله چې زیاته ګټه مې هم وکړه، مګر دوهم ځل دې څه ډول مشوره راکړه چې زیات تاوان یې وکړ؟ بهلول د هغه په ځواب کې وویل: سوداګره، اول ځل دې چې په ما غږ وکړ ودې ویل: ښاغلی شیخ بهلول، څنګه چې ما ته دې د عقل خطاب وکړ، ما هم د عقل له رویه تا ته مشوره درکړه. مګر دویم ځل یې ما ته د لیوني خطاب وکړ، ما هم د لیونتوب له رویه جواب درکړ. سوداګر په خپل دویم ځل ویلو پښیمانه شو او مطلب یې درک کړ. بهلول له خپل دوست سره. یو کس چې له بهلول سره یې له پخوا دوستي درلوده، یوه ورځ یوه اندازه غنم ژرندې ته یوړل. کله چې غنم اوړه کړل په خره یې بار کړو او کله چې د بهلول کور ته نږدې ورسېدل، ناڅاپه یې خر په ځمکه پرېوت او نه ولاړېده. دې کس بهلول ته غږ کړ او ورڅخه ویې غوښتل چې تر څو خپل خر ورکړي او دی ورباندې اوړه کور ته یوسي. بهلول چې مخکې قسم خوړلی و چې نور به خپل خر بل هیڅ چا ته نه ورکوي، یاد کس ته وویل: زما خر په کور کې نشته. ناڅاپه په دې وخت کې خره انګارې کړې. هغه کس بهلول ته وویل: خر دې په کور کې ده او ته وایې چې نشته. بهلول ورته وویل: عجب احمق دوست یې، ته له ما سره له 50 کاله راهیسې ملګرتیا لرې. زما په خبرو باور نه لري خو د خره په خبرو باور کوي. بهلول او د هارون رشید د دربار طبیب. راغلی دی چې هارون رشید خپل دربار ته ځانګړی طبیب له یونان څخه راوغوښتل.
کله چې طبیب بغداد ته داخل شو، هارون رشید ښه استقبال او احترام وکړ. تر څو ورځو پورې د دولت وزیران او مهم چارواکي د ډاکټر لیدلو ته راتلل. درېیمه ورځ په ناڅاپي ډول له څو نفرو سره بهلول د طبیب لیدلو ته راغی. د پیژندګلوي او خبرو ترڅنګ ناڅاپه بهلول له طبیب څخه پوښتنه وکړه، ستاسو دنده څه ده؟ طبیب چې د بهلول په اړه یې اورېدلي و چې بهلول لیونی ده، ویې غوښتل په هغه مسخره وکړي. بهلول ته یې ځواب ورکړ، بهلوله زه ډاکټر یم او مړی ژوندي کوم. بهلول په ځواب کې ورته وویل ته ژوندي مه وژنه، د مړو له ژوندي کولو تیر شه. د بهلول په دې خبرې هارون او ټول مجلس ډیر وخندل. طبیب بغداد پرېښود او لاړ. هارون رشید ته د بهلول نصیحت. یوه ورځ هارون رشید بهلول ته وویل، بهلوله ما ته یو نصیحت وکړه. بهلول ورته وویل، ای هارونه، که چېرته په یوه دښته چې هېڅ اوبه ونه لري تنده در باندې غلبه وکړي او مرګ ته نږدې شي، څه شی ورکوې تر څو تا ته یو کس یو غړپ اوبه درکړي؟ هارون وویل 100 دیناره طلا. بهلول وویل که هغه کس پیسې ونه غواړي بیا څه ورکوې؟ هارون وویل خپله نیمه بادشاهي ورکوم. بهلول وویل که وروسته له اوبو څښلو په یو داسې ناروغي اخته شوې چې حتمي به کور کې قرنطین پاتې کېږي، بیا څه شی ورکوې تر څو له دې ډول ناروغي وژغورل شي؟ هارون وویل نیمه نوره بادشاهي هم ورکوم. بهلول ځواب ورکړ، هارونه په خپله بادشاهي د هېڅکله غرور مه کوه چې د هغې قیمت او ارزښت له یو غړپ اوبو څخه هم زیات نه دی. آیا لازمي نه ده چې د خدای جل جلاله له بندگانو سره احسان او نیکي وکړي؟ خلیفه ته د بهلول بخشش. یوه ورځ هارون رشید بهلول ته نغدې پیسې ورکړې تر څو هغه د فقیرانو ترمنځ وویشي. بهلول پیسې ورڅخه واخیستې او وروسته له څو شېبو یې بیرته خلیفه ته وسپارلې. هارون یې د علت پوښتنه وکړه چې ولې دې بیرته پیسې ما ته وسپارلې؟ بهلول وویل ما چې هر څومره فکر وکړ تر تا مې فقیر او محتاج هېڅوک ونه موندل، په همدې لحاظ مې پیسې بیرته تا ته وسپارلې. موږ هره ورځ وینو چې ستا مامورین او عسکران په دوکانونو کې ولاړ وي او په وهلو ټکولو له خلکو مالیات او باج اخلي او ستا خزانې ته یې لیږي. له دې لحاظه وایم چې ستا احتیاج له ټولو زیات دی، ځکه مې دوباره پیسې تا ته وسپارلې. د هارون او بهلول سوال او جواب. یو وخت هارون رشید حج ته تللی و. د حج د فریضې ادا کولو وروسته بیرته کور ته پر لاره روان و. په لاره بهلول ورته منتظر و. کله چې سترګې په هارون ولګېدې 3 ځلې په لوړ اواز غږ وکړ. هارون پوښتنه وکړه دا غږ د چا دی؟ ورته وویل شو د بهلول لیوني. هارون بهلول ته غږ کړ او کله چې هارون ته ورسېده هارون وویل زه څوک یم؟ بهلول ورته وویل ته هغه کس یې چې که په شرق کې یو څوک په بل چا ظلم وکړي له تا یې پوښتنه کیږي. هارون د دې خبرې په اورېدو سره ډېر وژړل او ویې ویل رښتیا دې وویل، اوس له ما یو څه وغواړه چې در یې کړم. بهلول وویل زما اړتیا او حاجت دا ده چې زما ګناهونه وبخښه تر څو جنت ته لاړ شم او جنت ته داخل شم. هارون وویل بهلوله دا کار زما تر وسه پورته دی، مګر کولی شم ستا ټول قرضونه ادا کړم. بهلول وویل قرض په قرض نه ادا کیږي، ته خپله د خلکو قرضدار یې. ستا عسکر او کارمندان ټول ورځ په دوکانونو کې ولاړ وي، له خلکو پیسې اخلي او ستا خزانې ته جمع کوي. آیا بده نه ده چې د خلکو مال ما ته راکوي؟ هارون وویل
امر ورکوم چې ستا د ټول عمر د لګښتونو لپاره دوامداره معاش وټاکم او حقوق وضع کړم. بهلول وویل: موږ ټول بندګان له خدایه هر څه غواړو. آیا دا ممکنه ده چې خدای جل جلاله ستا رزق په نظر کې ونیسي او موږ هیر کړي؟